یو بزرګ خپلو بچانو ته ویل، خپلو شاګردانو ته ویل، ای بچانو الله تعالی ډېر وفادار ذات دی، د الله سره جفا مه کوئ. هغه یو بچی ورته وایي پلاره جفا څنګه ده؟ ورته یو جفا د الله سره ده. الله تعالی هر څومره نعمتونه در باندې وکړو، لیکن ته د هغې باوجود غوښتنه د بله څه کوې او د هغې باوجود ته د الله تعالی سره بې وفایي کوې، دا د الله سره جفا ده. ورته د مخلوق سره جفا مه کوئ، پر مخلوق باندې ظلم کول دا د الله تعالی عیال دی. پر مخلوق باندې اسانی راولئ، د مخلوق سره سختی مه کوئ، دا د دې مخلوق سره جفا ده. او ورته د خپل نفس سره جفا مه کوئ چې په کومو اعمالو کې راغلي یاست، د هغې په خاطر ستاسو نفس جهنم ته تیاریږي، او دا نفس دې ته مه تیاروئ چې هغې په جهنم کې وسوځل سي. که تاسو وکړه دا مې د نفس سره جفا ده. نو مه د الله سره جفا کوئ، مه د دې انسانیت سره جفا کوئ، مه د خپل نفس او د خپل ځان سره جفا کوئ. او د الله تعالی وفادار ذات دی، الله تعالی قدردان ذات دی. الله تعالی د انسان د لږ همت، الله تعالی د انسان د یوې وشکي، الله تعالی د انسان د یوې توبې داسې قدر لري چې په خدای قسم ستا ټوله زندګي د ګناو څه داسې کوي لکه په دغه ورځ چې بیا ته د موره پیدا سوې. او دا نه چې صرف ستا ګناوې ختم سوې، چې کله دې نن توبه وکړه، پیغمبر علیه صلات وسلام وایي التائب حبیب الله. زه به یو لنډه بني اسرائیلو کې یو ګناهګاره دی، ډېر نافرمانه دی. قوم ټوله په زور باندې د دې څه ویستی چې د دې په خاطر باندې پر موږ د الله تعالی عذاب راځي. نو قوم یې کلي ته نه پرېږدي. دی چې کله په ځنګله کې وګرځېدی آخر ډېر نفس تنګی سو، وږی سو، تږی سو، برته پر کلي را روان سو. په لاره کې چې کله رالی در یو ځایه پورې چې در ځنګله راوځي، بره یې پښو کار پرې شوی، بدن یې ډېر کمزوری سو، بره ګزار سو، وموښتی. چې کله یو ځای هلته پروت دی، دا یقین سو چې نوره زندګي ختمیږي، وار په وار کمزوري راځي، بره یې دا سر پر خارو باندې ایښی دی، دا تندی په خارو پورې موښي. بره څه وایي؟ ویا ربي لو علمت ان فی عذابی یزید فی ملکک. یا الله زه ګناهګاره یم که په دې پوه سم چې ما ته په عذاب راکولو کې ستا خدایي زیاتېږي، وان فی مغفرتی ینقص فی ملکک. یا که زه په دې پوه سم چې ما ته بخښنه وکړې ستا خدایي کمیږي، ورته ستا په جلال او په عزت دې مې قسم بخښنه نه غواړم. لیکن دا مې عقیده ده چې نه زما په عذاب راکولو کې ستا په خدایي کې زیاتوب راځي، نه زما په بخښنه کې ستا په خدایي کې کمی راځي. یا الله زه ګناهګاره یم او زه نافرمانه یم، زما سره ټول قوم بې وفایي وکړه، او یا الله ما ستا سره بې وفایي کړې ده. یا الله زه ستا د بې وفایۍ څه پناه غواړم، خدایه زما سره ستا سره صلح ده. سترګو سه یې اوښکې راځي باره پر هغه ځای باندې وفات سو. حضرت موسی علیه السلام وسلام ته الله وحی وکړي، ورته موسی ورسه په ځنګله کې زما یو دوست پروت دی، او په دې قوم کې اعلان وکړه چې کوم چا زما د دې دوست په جنازه کې شرکت وکړي، زما د طرفه ټولو ته مغفرت. هلته دومره ګناهګاره چې قوم په دې خاطر د قومه ایستلی، د کلي څخه ایستلی دی چې پر موږ باندې د الله د طرفه د ډبرو باران ونسي. لیکن چې مړ سو، الله تعالی موسی ته وایي ورسه دې قوم ته وایه چې کوم چا د دې په جنازه کې شرکت وکړي، هغې ته زما د طرفه مغفرت. موسی علیه السلام چې رالی که ګوري هغه ګناهګاره پروت، قوم چې ورته ودرېدی قوم حیران دی، موسی علیه السلام حیران دی. موسی علیه السلام د الله سره راز و نیاز کوي، یا الله قوم څه وایي ته څه وایې؟ الله تعالی ورته موسی لما اصابته سکرات الموت، چې کله د زکندن غوټه راورسېده او د ده دا یقین سو چې زما د دنیا څخه د ساعت د تللو آخرنی ګړی دی. فرآ یمینا و یسارا، دې سړي راسته طرف ته وکتل، چپه طرف ته وکتل، مخ ته وکتل، چا ته وکتل، نه قریب ولیدی، فما رأى حمیما ولا قریبا، نه یو دوست ولیدی، نه یو قریب ولیدی، نه یو غمخوار ولیدی، نه یو تسلی والا ولیدی. ای موسی ډېر د ناامیدۍ حالت یو، او د ناامیدۍ په حالت کې ما ته وژړل او ما ته چیغه وکړه او پر خپله زندګي ما ته پښیماني ښکاره کړه. ورته موسی دا کم ظرف او صرف د ځان مغفرت یې وغوښتی، د ده پر ژړا باندې زما د په عزت و جلال قسمي کې در قیامته پورې د ټول انسانیت مغفرت غوښتی وی، ما به ټول د ده په جولۍ کې ورکړی وی، لیکن دی کم ظرف او صرف د ځان مغفرت یې وغوښتی. نو الله تعالی انتظار لري، الله تعالی د صلح انتظار لري، او د صلح دپاره بهترینې ورځې دي، او د جهنم څخه د ازادۍ دپاره بهترینې ورځې، او د جهنم د ازادۍ څخه صرف د الله سره توبه کول او توبه شریکول
او د الله تعالی سره معافي غوښتل، بیا به نن مازدیګر الله تعالی د انسانیت نوم، د هر بچي نوم، د هر نوجوان نوم، د هر نارینه او زنانه نوم الله تعالی هغه لیست ته وراچوي چې د اسمانه نن راشوه کېږي، او په هغې کې مازدیګر د هغې خلکو نومونه لیکېږي چې د جهنم څخه آزاد دي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندګي د جهنم څخه آزاده کړي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو دغه روژې قبول کړي. الله تعالی دې مې نن مازدیګر په هغه کسانو کې شمار کړي چې د هغې عتق من النار او د هغې د جهنم څخه د ازادۍ پروانه د الله د عرش راشوه کېږي. الله تعالی دې دا څو خبرې